د پاکستان له تیري وروسته د جانسکزي خبرداری طالبانو ته د اټک د نیولو په خوب کې به کابل له لاسه ورکړی. جانسکزي پرته له دې چې د طالبانو نوم واخلي ویلي د اټک د نیولو په خوب کې به کابل له لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دواړو خواو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوي. ورسره د پاکستاني چارواکو څرګندونې هم توندې شوي دي. تېره ورځ هم د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جانسکزي په خپل یو لړ څرګندونو کې د دغه هیواد د پوځ د مشر خبرې په تکرارولو سره ویلي وو چې د یو پاکستاني ژوند له ټول افغانستانه دوی ته غوره دی. دغه خبره تر د مخکې څه موده وړاندې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هم کړې وه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي وه. ښاغلي سکزي تېره ورځ هم پر ایکس پاڼه لیکلي وو چې پاکستان په بریالیتوب سره د ټي ټي پي په برخه کې پر افغان طالبانو فشار راوړی. د هغه په وینا په افغانستان کې د ټي ټي پي د اډو پر وړاندې کلک څار او بریدونه ښایي دوام ولري. هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک نفوذ د انکار وړ نه دی او د دوستانه اړیکو لپاره له طالبانو سره تعامل د ضعف ټکی نه دی او کیدی شي دا به اوس په سمه توګه روښانه شوي وي. هغه د پاکستان وروستي یو بریدونو په اړه ویلي وو چې پاکستان د خپلو پوځیانو د وینې غچ اخیستنې او پولي ته څیرمه یې د وسلوالو خوندي پټنځایونه په نښه کړي دي.